لیلا یو تک تور جینۍ وه نو د ډېر توروالي د وجې پلار یې ویې دا خو لیلتون تکه توره شپه ده لیلا نوم یې ونه کېښود توره شپه او مجنون چې دی نو دا شهزاده د قیس نوم یې دی شهزاده و په د دواړو محبت پیدا شو په دیهاتي علاقو کې مازدیګر کې جینکۍ ارک ته لاړې شي منګې ډکۍ اوبه راوړي نو لیلا او نورې جینکۍ ارک ته تللې وې منګې ډکۍ نو هلته کې مجنون ولاړ و نو لیلا اواز ورکوي قیصه دا ارک اجورله وه منګې ډکه و په جوړ مجنون ورغله او ارک یې چورله و جینکو منګې ډک کړله او خیال یې ونه شو دته یې ونه وی چې بس دی جینکۍ لاړلې و مجنون د مازدیګر نه نن شروع کړې ده او سبا مازدیګره پورې اړه تاوی او دماغ کې دا اواز راځي چې لیلا وایي چې قیس ارک اجورله وه نو په شواروز کې دې ستړی نه شو ځکه اواز د چا دی د لیلا دی د عاشق د معشوق په اشاره د مالو سره تیر وي سبا جینکۍ راغلې ویې کتل نو دې لګیا دی ارک تاوی لیلا نورو ته وی غضب وشو دی هلک ته خو ویلي نه دي چې بس کړې خو پرونه داسې لګیا دی شابه زر منګي ډکې چې ورته چې بس دی چې منګي ډک شو نو لیلا اواز وکړ قیصه بس دی منګي ډک شو ارک مه چورلوه نو دی وی ها ایله بیله یو چټ دوم ارک ته وکړه دا وایي چې بس دی 24 घंटे مسلسل لګیا دی په اواز د چا دی نو که شیطان کې عشق وي نو چې الله وی سجده وکړه ته به ولې نه کوله ملا یې نه ماتېدله و عشق نو نو انکار وکړه فابا واستکبر وکان من الکافرین الله د خپل دربار وشړه ګوزر وشو وی شو